د امریکا د لومړني ولسمشر انقلابي رهبر نومودي سیاستوال او پوځي جنرال جورج واشنګټن په زړه پورې ویناوې. هر هغه کسب چې انسان پکې وشي کولی خپل هیواد ته خدمت وکړي د افتخار وړ دی. خپله دنده کې پاتې کېدل او سکوت اختیارول د تهمت پر وړاندې غوره ځواب دی. له قمار څخه لرېوالی اختیار کړئ ځکه قماربازي د شیطان کار دی. وجدان د هغې هندارې په څیر دی چې نه چاپلوسي کوي او نه مو رټي. مزاحم میلمانه له خپله ځانه مه شړئ او خپله هم د نورو لپاره مزاحم میلمه مه جوړیږئ. د دوستۍ رښتینی نیالګی ورو ورو لویږي. خپل نظر او ستونزه دې مخکې له دې چې درڅخه یې وپوښتي بیان کړه. هغه کسان چې حاضر نه دي چې د خپلواکۍ بیه ادا کړي د خپلواکۍ لیاقت نه لري. کله چې د خپلواکۍ نیالګی ریښې ونیسي نو په چټکۍ سره وده کوي. هڅه وکړئ چې ځیرکه واوسئ او د ژوند په اموراتو کې رازونه چاته مه څرګندوئ.